السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د پښتو سکیچ ویل زده کړې ته پخیر راغلاست. په دې برخه کې تاسو ته د ډیالوګ جوړولو طریقه ښیو چې څنګه کولی شو یو کسټم ډیالوګ جوړ کړو. نو لومړی موږ غواړو چې یو بټنې ته عمل ورکړو، په هغه کې ډیالوګ ښکاره شي. نو تاسو د مخکې له دې چې ډیالوګ جوړ کړئ تاسو ته درې شیان ډېر ضروري دي چې هغه دغه مینیو برخه ده، کمپوننټ برخه ده او کسټم ډیالوګ بلاک برخه ده. دغه درې شیان ډېر مهم دي، دغه دومره مهم نه دی، دا یې پروجیکټ ده. نو لومړی به تاسو راسئ دغه د ډیولپرز ټولز برخې ته، لومړی به بلاکونه راواخلئ. کله مو چې بلاکونه دلته به تاسو یو هغه جوړ کړئ، لاندې سر کې تاسو به یو هغه جوړ کړئ بلاکونه. نو تاسو به هلته یو نوم ورکړئ کسټم ډیالوګ. رنګ به ورته انتخاب کوو، دا چې کله جوړ شي لاندې بیخ کې ثبت شو. دلته به تاسو اوس امپورټ برخې څخه راشئ، ډیالوګ فولډر دغسې دی، دغه درې شیان ما په دغه ډیالوګ فولډر کې ثبت کړي. نو تاسو به لومړی به کسټم ډیالوګ راواخلئ، سلیکټ به یې کړئ، بیا به آل باندې کلیک کړئ، یعنې ټول را داخل شول. د دې نه بعد به تاسو دومې خانې ته راسئ، بلاک سلیکټر مینیو منیجر. دلته به هم تاسو په دغه امپورټ بلاک سلیکټر مینیوز په دې کې به کلیک وکړئ او تاسو به راسئ بیا ډیالوګ ته او مینیو سیده دا به هغه کړئ، سلیکټ کړئ، دا هم سیکس بولي. د دې نه بعد به تاسو راسئ کمپوننټ منیجر ته، دلته به تاسو امپورټ وکړئ کمپوننټ، هماغه کمپوننټ برخه ډیالوګ کمپوننټ سلیکټ، دا هم هغه څو وشو. دلته تاسو راسئ دغه د کمپوننټ برخې ته به لومړی راسئ اډ کمپوننټ. دلته به تاسو راسئ کسټم ډیالوګ به دلته خپله اضافه شوی لکه دغلته تاسو ته به نښه کړم، دا به اضافه شي. دلته به تاسو نوم ورکوئ مثلا ډي. کله مو چې دا وکړو اوس به شاته راوځئ او تاسو به د ډیالوګ لپاره یو نقشه جوړه کړئ. څنګه دا ډیالوګ ستاسو په کوم ترتیب سره یې، نو مثلا زه به دلته یو دانه ورته ورکړم ډیالوګ صحیح ده. دا چې کله جوړ شو اوس به دلته په ده باندې کلیک وکړئ. لومړی به تاسو راواخلئ لاینر وي. لاینر وي مې چې راواخیست اوس به دلته تاسو د میچ برانډ کوئ. لومړی به د ډیالوګ لپاره یو عکس هم راواخلئ، زه به یې له کلیکشن نه راواخلم، دغه دی زموږ په اړه. دا ولې ونه شو، دا عکس خرابه ده، بل عکس رااخلم، دا به راواخلم، دا وشو. دا عکس مې راواخیست، اوس به تاسو یو عکس دغلته کېږدئ او د ده ګراویټي به سیده سینټر او ټاپ کړئ. د ده دا ولاړوالی به سل کړئ، سل په سلو کې او د ده دا فیس سکیل ټایپ فټ ایکس وای او عکس به همدغه ورته انتخاب کړئ. دا ډېر غټ شو، لږ به وړوکی کړو ورته 80 په 80 کې شو. دلته به زه اوس خط ورته ولیکم. لومړی به د دې ایمیج دغه ټیکسټ وي، دغه ته به یو آی ډي ورکړئ، مثلا ټي ټیکس وي وي لیکلی تاسو به ورته ولیکئ چې بیا ټي یو چې د فونټ په کولو کې ټي یو مثلا، او اندازه به سیده غټه کړئ، ټیکسټ سایز بیا 18 کړئ، رنګ بیا سیده دغه عکس ته ورته کړئ او متن مو پکې ورکړئ. زموږ
په اړه. دنه بعد به دا خط ثبت کړئ، کاپي به ترې واخلئ، سیو. تاسو راسئ په آخري کې به دا ثبت شوی وي. دا به ایسته کړئ، پاک به یې کړئ. دنه بعد به تاسو راسئ کلیپ بورډ. ما خپل متن پکې واچوی، تاسو خپل متن پکې واچوئ. او د دغه متن د وایټ چې لومړی به یو بټن دلته راواخلئ، میتریال بټن. تاسو به راسئ د دغه رنګ ګردوالی به لږ غټ کړئ، مثلا 100 به یې کړئ، ولاړوالی به یې 50 کړئ، او سور به یې چې ده میچ فرانټ کړئ. او د ده آی ډي به چې ده د ده به ولیکئ BT یعنې بټن، چې تاسو ته بیا په اسانۍ سره معلوم شي. او دلته به دغه ته به ولیکئ T2. او بیکګراوند، دا ټول بیکګراوند چې ده د ده آی ډي به کوئ BG یعنې بیکګراوند. او شاوخوا فاصله به د دې ورکړئ 10 اندازه، چې سیوری بیا ښکاره شي هلته. دا به چې کله ورکړو، اوس به د دغه متن دغه شی چې ده دا به یو کړئ، دا بټنه بېخ ته راسئ. او اوس به د دغه بیکګراوند د هغه چې ده ورپ کانټینټ کړئ، ولاړوالی به یې ورپ کانټینټ کړئ. دا هم خلاص شو. اوس به دا ثبت کړئ. کله به چې دا ثبت کړئ، د میټریال بټنه کې به دلته تاسو اوس ورته ولیکئ، خط به ورکړئ مثلا سمه ده. دا خو خلاص شو. بېرته کاریال ته راداخل شو، یا نقشه خو جوړه شوه، دا هم نقشه شوه ټوله. اوس به لومړی تاسو دلته راسئ، د یوز برخې ته په همدغه بټن باندې تاسو کلیک کوئ، او کسټم ډیالوګ ښکاره کولو لپاره نو تاسو به راسئ دلته آن کلیک مور بلاک، اخري کې دغه بلاکونه ثبت شوي، کسټم ډیالوګ. کمپوننټ خو مو جوړ کړه، اوس به دلته راسئ، داسې لومړی دغه بلاک به راواخلئ، کریټ کسټم ډیالوګ. کوم ډیالوګ؟ کسټم ډیالوګ. دلته به دا کمپوننټ انتخاب کړئ، په دغه دې کلیک کوو، دلته به دا انتخاب کړئ، سلیکټ، دا کینسل کړئ. اوس به دلته کسټم یو ورته انتخاب کړئ، دا کومه نقشه مو چې جوړه کړې وه دا ډیالوګ انټو، او په کومه اکټیویټي کې، مین اکټیویټي کې دا باید ښکاره شي. اوس به تاسو راواخلئ دغه بلاک. بس تاسو به دلته بیا ډي انتخاب کړئ. کله به چې انتخاب کړئ، دلته به یې آی ډي ولیکئ. مثلا ماسې تاسو ویلي T1، موږ لومړی متنونه ورپېژنو یا هم بیکګراوند ورپېژنو BG. دا BG چې ده دا لاینر ده، لاینر لیاوټ، دا به انتخاب کړئ، مثلا لاینر ده. بیا پروم آی ډي دلته به BG ورته ولیکئ، یعنې بیکګراوند. دا خلاص شو. اوس به دا داسې دلته کېږدئ، او د دې نه بعد به دلته دوهم کېږدئ. بیا به د دې نه بعد BT یعنې بټن ورته وپېژنو. او دلته خو صحیح شو. دغه ځای کې به دا میتریال بټن انتخاب کړئ، میتریال بټن شته او که نه، میتریال بټن خو نشته، څنګه نشته، بټن به ورته انتخاب کړئ. دومره مهمه نه ده، که کار یې ونه کړ بیا به ورته بل بدل کړو، بټن به ورته کړو. هغه مهمه هم نه ده، دا به درته ډیلیټ کړو، دلته به BT نه ورته لیکو، بټن به خپله بیکګراوند اوس. اوس به T1 او T2 ورته انتخاب کړو. دلته خو صحیح شو، ټیکسټ ویو کینسل، ټیکسټ ویو دلته ورته ولیکو T1، دلته به هم ورته ولیکو T1. دا به چې کله هغه کړو، اوس به دا کاپي کړئ. دا به چې کاپي کړو، دویم متن به هم ور وپېژنو، دوهم متن T2.
دله بعد به هم دلته ورته وچوه T2 دا چې کله څو زه به دا میتریال بټن بیخي لرې کړم ترې به دا ساده بټن به ورکړم چې لاندې ختمه شي دا ساده بټن د میچ فرانټ کوي او د بیکګراونډ ټیکس کلر چې دا سپین کوي او دلته ورته ولیکئ ټیکسټ سمه ده اوس به راسو بیرته ایونټ برخې ته بټن برخې ته ایونټ آن کلیک دلته به اوس به هغه خو مو لرې کړه میتریال بټن اوس دا دواړه متنونه مو ور وپېژندل اوس به دلته تاسو کاپي ووایئ او دلته به دا بټن هم ور وپېژنئ دلته به بټن انتخاب کړئ دغه ټایپ به یې وکړي زما موبایل ډېر ضعیفي کوي بټن دا بټن شو او دلته به تاسو ورته ولیکئ موږ د هغه آی ډي بي ټي نه کړله نو هغه به بي ټي کړو بي ټي د ده دغه آی ډي چې ده ویني بټن یو ده نو تاسو به د دغه آی ډي بي ټي کوئ بي ټي چې بیا هلته ورته په اسانۍ سره ولیکل شي دغه دلته به هم بي ټي ورته ولیکئ او دغه ځای کې به هم بي ټي دا هم کار خلاص شو اوس په بیکګراونډ دواړه متنونه اوس به تاسو راسئ اخري بلاک ته او کسټم ډیالوګ په ځای کې به دلته شو دا به کله شو کوي دلته به هم ډي انتخاب کړئ اوس به تاسو راسئ زه بټنې ته عمل ورکوم څنګه کولی شئ بټنه باندې کلیک وکړئ او ډیالوګ د ډسمس بلاک به راواخلم اوس به ویوز برخې ته راشئ او دلته آن کلیک یعنې آن کلیک دلته به اوس دا انتخاب کړئ دا به دلته کښته کېږدئ دا زما موبایل کې کېږدئ اوس به دلته تاسو په دغه کوډ ایډیټر تاسو ته نښه کړم په دغه ځای کې به کلیک وکړئ او دلته به تاسو ورته ولیکئ بي ټي چې کله بي ټي باندې کلیک شي نو ډیالوګ ډسمس شي او په دغه ډیالوګ په دغه خانه کې به تاسو ډي انتخاب کړئ دلته به ډي انتخاب کړئ سلیکټ کینسل داسې کله وشو اوس تاسو غواړئ متن ته فونټ ورکړئ مثلا د هغه فونټ هم موجود وي په متن کې نو تاسو به اوس دلته دغه دی ټایپس او تاسو غواړئ بټنه ګرده هم کړئ نو تاسو دلته ولیکئ کوډ ایډیټر کې بي ټي او ګردوالی چې ده سل یعنې بیخي ګرده سټراک صفر سټراک کلر شفافه او دی بیکګراونډ کلر یې شین دا مو چې کله ولیکئ دا خو د بي ټي کار وشو اوس به تاسو د بیکګراونډ لپاره هم داسې یو بلاک جوړ کړئ دلته به تاسو ورته ولیکئ بي جي یعنې بیکګراونډ چې د بیکګراونډ چې ده د دوه بي جي چې ده د دغه بیکګراونډ به سپین کړئ یعنې داسې سپین شکل باندې او دا بلاکونه به رااخلئ پورته به یې کېږدئ اوس به تاسو راسئ دلته به ورته ولیکئ ټي یو دلته به فونټ خو نشته فونټ به زه ور راواچوم فونټ ما سره خپله موجود دي تاسو یې بیا له فولډرونه راواخلئ دا مو کله راواخیسته اوس به راسئ بیرته په کلیک باندې دلته به تاسو دلته افغان ویر ټایپسټ نارمل دا به 2 دانې کافي کوي انلا 3 دانې تر څو ټي دلته به ورته تاسو انتخاب کړئ ټي ډبلیو مې کړ ټي 2 به ولیکئ او ټي 2 اول متن ته هم فونټ ورکول شو دوهم ته هم فونټ ورکول شو دریم چې دا د بټنې فونټ ده تاسو دلته ورته ولیکئ بي ټي یعنې بټنې ته فونټ ورکول دا هم دلته کېږدئ دا و د ډیالوګ ټول بلاکونه
او کمپوننټ چې و دغه ده او سلکټر همدغه کوم دي کې چې انتخاب کېږي به دا تاسو ثبت کړئ او بټن به په رن باندې کلیک کړئ. کاریال نصب شول د خلاص کړو په د بټن باندې چې کلیک وکړئ دا هم شو د کسټم ډیالوګ کار سمه ده چې دا ګرد شوی چې دا هم د شاوخوا سپین نه نو تاسو کولی شئ چې بیخي ګرد هم نه کړئ دا شین نو تا خپله ډیالوګ شین وي او دا هم د هغه څو سمه ده دا هم په ده باندې چې کلیک وکړئ سمه ده بیرته لرې شي سمه ده لږه ځای چې کلیک وکړئ نه لرې کېږي د ځای چې کلیک وکړئ لرې شي. تر بلې ویډیو پورې مو الله سپارم الله مو مل شي.